می هغه دعا ښه قبلیږي چې په هغه کې لاسونه د سینې په انداز پورته کړی شوي وي او بیا په اخر کې دغه لاسونه په مخ باندې راتیر شي لکه داسې لپه د چې نیولې اوبه راتویږي فیوزات د خدای پاک طرف نه راتویږي دا لاسونه به بیا دغسې نه کښته کوي بلکې په مخ باندې به تیری. حضرت پیغمبر علیه السلام دعا هغه قبلیږي چې په اول کې هم درود ویلی شي په آخر کې هم درود ویلی شي. نبی علیه السلام هغه دعا ښه قبلیږي چې په دعا کې تلیوار نه وي. تلیوار صحابه ورته ویلې څه معنی؟ و یو څه وخت دعا کوي بیا ذاتې ناامیده شي چې ډېرې دعاوې مې وکړې الله یې نه قبلوي نو نوره دعا پرېږدي. نه دعا به نه پرېږدي مایوسه کېږي به نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دعا ښه قبلیږي چې په هغه کې د ګناه سوال نه یې یا په یو چا باندې د ظلم زور غوښتنه کوي چې الله ته ما په هغه باندې قادر کې یا د قطع د وصل رحمي د یو چا د هلاکت لپاره ښېراوې کوي دعا به په ګناه باندې نه وي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه دعا ښه قبلیږي چې په هغه دعا کې حضور وي لاهي قلب غافل نه وي زړه غافله نه وي. د غافل زړه دعا خدای پاک نه قبلوي. هغه دعا ښه قبلیږي چې مخکې تر هغه نه توبه په اخلاص وایستل شي چې الله ته